محترم ورور محمد آغا صاحب د کندوز د ولایت اوسیدونکی یغه پښتنه کړی ده. پښتنه په دا ډول ده وای ک یو پلار ولاړ شي په خپل ژوند کې خپل ټول جایدادونه په زامنو باندې وویشي، لورانی محرومه کی یغه ته حساب څور نه کی د تر مرګ ورسته د لورانی د په جایدادو کې حق پیدا کولای شي کیا. الجواب حامد المصلي وبه توفيق. محترم اوروره استاد دغه پښتنې په جواب کې به وایو چې تقسیم دوه رقم دی. کداغه شخص په خپل ژوند کې د تقسیم کړي چې د خپل جایدادونه زامنو ته ورکړي، غوته په اختیار کې ورکړي، غوته ورجلا کړي، نو بیا نه د په ژوند کې نه د تر مرګ وروسته بل څوک حق نشي پکښ پیدا کولای. هغه کده د لورانی کده د شذي کار څوکي او کده د کاغذ پر مخ باندې تقسیم کړی دی. مثلا زما لس جریبه مځکه ده، دوه مې زامن دي، دوی مې لورانې دي، دا 15 جریبه د یو زوی سو، 15 جریبه مې د بل زوی سو، لورانې مې محرومه کړې او حال دا چې د خپل زامنو ته دغه 15 جریبه په اختیار کې نه دی ورکړي، یغو کړلې نه دي، تصرف کړي نه دي، د مرګ تر وخت پرې دی باندې قابض وو، د متصرف وو. په دغه صورت کې بیا د لورانی د تر مرګ وروسته حق پیدا کولای شي. والله اعلم بالصواب.